د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام کړئ د نن خبري ټولګې ته. افغان وزیر هندوستان ته ځي. د پاکستان د تجارتي فشارونو د ناکامولو په دوام د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سبا په یو رسمي سفر د هند پلازمینې نوي ډیلي ته ځي. باوري سرچینو طلوع نیوز ته ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو، صادراتو او وارداتو د پراختیا او د هوایي دهلیز په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د 219 مریخ اردو تیرو شپږو میاشتو کې 1122 ارادي نظامي وسایط او 125 میله وسلې ترمیم او د استفادې وړ ګرځولي. ترمیم شوو وسایطو کې 104 ارادي زري هماوي ټانګونه، 11 ارادي ضربتي ټانګونه، 114 ارادي انټرنیشنل موټر، 658 ارادي رینجر، 22 ارادي فورکلیفت او 10 ګرځنده ورکشاپونه، 11 ارادي امبولانسونه، 14 هایلکس موټرونه او 15 ارادي کرینونه شامل دي. د یادونې ده چې تیرو 4 کلونو کې اسلامي امارت سلګونه ډوله وسلې او نظامي وسایط ترمیم کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري. هند پاکستان ته ویلي د ترهګرو ملاتړ به مو نوم له نقشې ورکړي. د هند پوځ مشر جنرال اوپیندرا خبرداری ورکړی که پاکستان په سندور عملیاتو کې له ماتې وروسته هم له ترهګرو ډلو ملاتړ وکړي، د نړۍ له نقشې به د ورکېدو له خطر سره مخ شي. د هندوستان ټایم د خبر لمخې هغه ویلي که پاکستان خپل کړنې بدلې نه کړي، موږ به دا ځل هیڅ ډول احتیاط ونه کړو او کېدای شي د پاکستان جغرافیه هم له منځه ولاړه شي. دوی له هندي پوځ غوښتنه کړې چې چمتو اوسي او ورته ویلي چې ډیر ژر به تاسو ته د عمل کولو فرصت درکړل شي. هغه زیاته کړې د تیر ځل سندور عملیات یوازې د عملیاتو ټریلر یا سیګنال و، خو دا ځل به په رښتیا داسې ګام واخلي چې د پاکستان د جغرافیې د ورکېدو امکان به وي. متقي وایي ځینې هیوادونه افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د سکتوري وزارتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ 5مې غونډې ته وینا کې ویلي چې ځینې هیوادونه افغان کډوالو سره نه انساني چلند کوي. امیر خان متقي ټینګار کړی چې دا هیوادونه په سړه هوا کې افغان کډوال له خپلو مینو باسي او د ستنېدو لپاره دروازې هم تړلې دي. نوموړي په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له استازو غوښتي چې افغانانو سره بشري موضوعات سیاسي نه کړي، خو ټینګار کړی چې هیوادونه او سازمانونه عملاً دا کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او ایران د کډوالو ایستلو لړۍ بیا چټکه کړې او هره ورځ زرګونه کډوال هیواد ته ستنوي. پاکستان که څه هم د تورخم او سپین بولدک لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي، خو په یو طرفه ډول د افغان کډوالو د ستنېدو په موخه د څه مودې لپاره پرانیستي دي. ندیم وای محصلان د سبا رهبران دي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم جوجان ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې ویلي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له هر قوم څخه وړ کسان نظام کې د خدمت لپاره ګمارل شوي دي. نوموړي دغه راز محصلان د سبا ورځې رهبران بللي او ورڅخه یې غوښتي دي چې ټول تمرکز باید پر خپلو درسونو وساتي. احدي وایي طالبان په زاریو رسمیت نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د اماني صندوق غړی انور الحق احدي افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې د طالبانو واکمني د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي او نشي کولی پیسې چاپ کړي. احدي زیاته کړې چې د یوه هیواد د حکومت رسمیت پیژندنه په زاریو نشي ترلاسه کېدلی. انور الحق احدي په سویس کې د افغانستان د اماني صندوق غړی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې دغه صندوق تر اوسه پورې له 9 میلیارډ ډالرو څخه زیاته ګټه کړې. هغه زیاته کړه چې د صندوق نقدي پیسې چې په خوا 3.5 میلیارډ ډالر وي او 4 میلیارډ او 20 میلیونه ډالرو ته رسیدلې دي. امریکا د افغانستان بانک له شتمنیو څخه 3.5 میلیارډ ډالر په سویس کې اماني صندوق ته لیږدولي څو د افغانستان په اقتصادي برخه کې وکارول شي. د انور الحق احدي په وینا دغه صندوق تر اوسه هیڅ لګښت نه لري او یوازې ګټه لري. کندهار کې ستر صنعتي ښارګوټی جوړیږي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر کندهار ته د خپل سفر پر مهال نن دغه ولایت نساجي سیمه کې د یو صنعتي ښارګوټي د بنسټ ډبره کېښوده. دغه صنعتي ښارګوټی پر شاوخوا 1000 جریبه ځمکه باندې جوړیږي.
د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې له پاکستاني حکومت غوښتي چې د افغان سوداګریزو مالونو لیږدونکي موټرونه به په لومړیتوب سره پرېښودل شي څو نور مالي زیانونه رامنځته نه شي. د یادې خونې په مکتوب کې غوښتنه شوې ده چې په ډیورنډ فرضي کرښه له ټولو سوداګریزو لارو تګ راتګ بیرته شروع شي څو دوه اړخیزه سوداګري او ټرانزیټ بیرته عادي حالت ته راوګرځي. ټینګار شوی چې د هغو صادروونکو باروړونکو او سوداګرو د ملاتړ لپاره یو عملي میکانیزم جوړ شي چې د تړل شوو دروازو له امله زیانمن شوي دي. ګډې خونې وړاندیز کړی چې په بیړنیو حالاتو کې د بار موټرو ته اضافي لګښتونه په بشپړه توګه وبخښل شي. د پاکستان له لوري پر فرضي کرښه د سوداګریزو دروازو د تړل کېدو او د راکړې ورکړې درېدو له امله چې طالبانو او پاکستان د کړکېچونو په نتیجه کې رامنځته شو، طالبانو اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې پرې کوي. ازبکستان تر 2026 کال پورې افغانستان ته برېښنا ورکوي. د ازبکستان د اوز انرګو تیش او د افغانستان برېښنا شرکت ترمنځ د راتلونکي کال تر پای د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک شوی. د ازبکستان د انرژي وزارت وايي په 2026 کال کې به دغه هیواد افغانستان ته د برېښنا صادرات جاري وساتي. د نومبر پر 18 د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس عبدالباری عمر د افغانستان د لوړ ولتاژ برېښنا لیږد مزو او سب سټیشنونو د جوړولو پر روان حالت او د دې چارو پر چټکولو خبرې وکړې. د غونډې په پای کې د 2026 کال لپاره د برېښنا د صادراتو تړون هم لاسلیک شو. د ازبکستان اړخه دا قرارداد د اوز انرګوتیش دولتي شرکت رئیس جهانگیر عبید جانوف لاسلیک کړ. د 2024 کال په فبروري کې د افغانستان برېښنا شرکت اعلان وکړ چې له ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا 620 میلیونه ډالر پاتې شوي پورونه تادیه کړي دي. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له ګواښ سره د مخ افغانانو د خوندیتوب لپاره په پرانیست په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له ګواښ سره د مخ افغانانو د خوندیتوب لپاره په یو پرانیستي لیک کې له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمانونو او د کډوالو ادارو نه غوښتنه کړې چې د دوی د جبري ایستلو لړۍ دې ودرول شي او د بیا میشتېدو قضیې دې ژر بشپړې شي. په دغه لیک کې هغو افغان کډوالو چې د امریکا د بیا میشتېدو پروګرام لپاره په تمه دي ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې، زورونې او جبري ایستنې پیښې په بېساري کچه زیاتې شوې دي. پولیسو کور په کور د تالاشۍ نیولو او جبري ستنولو مرکزونو ته د لیږلو چارې روانې ساتلې دي. کډوالو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امریکا نړیوالو سازمانونو، مدني، خبري او ټولنیزو موسسو سره د همکارۍ له امله د دوی ژوند له ګواښ سره مخ دی. په دغه لیک کې راغلي په پاکستان کې د ژوند شرایط خورا سخت شوي